سلامونه، بیا هم په خیر راغلی. افغان جرمن انفو ته جرمني په پښتو باندې د فروشن لوستونه دي. یوولسم څپرکی دریمه برخه. د کلاسه B پوښتنې لومړی پوښتنه ده د 4 نمبر. Wozu führt das Hören von lauter Musik, vor allem mit extremen Bässen im Auto? د څه شي سبب کېدلی شي کله چې مونږه په موټر کې په ډیر جګ غږ باندې موزیک اورو، بیا هغه موزیک یا هغه رقم جګ چې په موټر کې وفرونه لګېدلی وي تاثیرات لري یا د څه شي باعث کېدلی شي. In der Nähe solcher Fahrzeuge verlieren Blinde die Orientierung. د دغه موټر نږدې که چیرته ړانده کسان وي او هغوی د اوریدو له لارې نه خپلې لارې پیدا کوي او مخې ته ځي، نو هغوی نسی کولی نور هغه غږونه واوري چې هغوی تفکیکوي او خپله لاره پې باندې پیدا کوي. Blinde erkennen dadurch leichter den Verlauf der Fahrbahn. ړانده کسان کولی شي د دې په وسیله باندې خپله لاره صحیح پیدا کړي یا د اما سرک په اوړېدو یا راوختو باندې ښه پوه شي. نه، دا لومړی سم ده، دا سم نه ده. Die Aufmerksamkeit des Fahrers wird erheblich beeinträchtigt. همدغه د موټروان خپله توجه هم خرابیږي او پاملرنه نوره نه کوي سرک ته او پام یې بله خواته ځي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. Welche Besonderheiten ergeben sich beim Befahren von allen? allen یا allen هغه سرکونو ته وي چې دواړه طرفه ونیوي. هغې سرکونو او کوڅو ته allen وي، لکه دا چې دي دلته، دا ټولې allen دي. کله چې وي تاسو په دې سرک باندې ځئ، کومو شیانو ته مو ځانګړی پام وي؟ Kurven sind oft besonders eng und übersichtlich. ګولایګانې دلته چې دي هغه ډېرې تنګې او سمې ښکاري نه، دا دلته سم ده. او د دریم geringe Breite der Fahrbahn und ihre oft geübliche Form zwingen bei Gegenverkehr zu besonderer Vorsicht. ځکه بر وړکی ده، د دې له وجې نه تاسو باید ډیر پام وکوئ چې هغه را روان موټر ته یا را روان موټرونه چې دي هغوی ته هم لاره برابره کړي او ډیر احتیاط به وکړئ. د دې له وجې نه چې سرک کم بر ده، نو اړتیا د دې کېږي چې سړی زیات پام وکوي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دریمه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. Sie fahren auf einer Landstraße. Landstraße هغه سرک چې د دوو ښارونو ترمنځ یا د ښارونو ترمنځ وي چې 100 کیلومتره په ساعت کې پې باندې د ځغاستې اجازه سته ده. Und werden von einem hinter ihnen fahrenden PKW beträgt. تاسو په یوه هغه سرک باندې چې د ښارونو ترمنځ وي روان یاستئ، خو تاسو شاته یو بل موټر د هغه کوشش کوي چې په تاسو فشار راولي، چې تاسو تیز لاړ شئ یا هغه غواړي تاسو نه مخکې شي. Wie sollten Sie reagieren? تاسو به څنګه عکس العمل ښیئ او څنګه به غبرګون ښیئ ورته؟ Ich erhöhe meine Geschwindigkeit bis der nachfolgende PKW aufhört mich zu beträgen. زه د هغو پورې کوشش کوم چې موټر ته ریز ورکړم تر څو پورې چې دا را روان موټر له دې نه تېر شي چې ما ته ډېر رانږدې نه شي او کوشش ونه کړي چې ما باندې فشار راسي او ما نه مخکې شي. نه، ich behalte meine Geschwindigkeit. زه په خپل سرعت باندې چې کوم سرعت لرم په هماغه سرعت باندې ځم. bei und halte mich rechts. څومره چې کېږي راسته لاس نیسم dem nachfolgende PKW das Überholen zu ermöglichen. زه کوشش کوم چې خپل سرعت چې په کوم سرعت باندې روان یم همدغسې لاړ شم، خو راسته لاس د سرک نیسم، ډېر راسته خواته ځم تر څو پورې چې دا شاته موټر چې ده دا ما نه مخکې شي او لاړ شي. Ich vermindere meine Geschwindigkeit bis der nachfolgende PKW aufhört mich zu beträgen. زه خپل سرعت را ټیټوم ته هغه پورې چې دا ما پسې کوم موټر د هغه تیر سي له دې فشار راوړلو نه یا د دې کوشش نه سي ما ته رانږدې سي یا موټر نه مخکې سي. نه،
تاسو په خپل سرعت چې کوم لرئ هغه به نیسئ ځای به او د سړک راسته اړخ به نیسئ تر څو پورې دته زمینه برابر شي چې دی مخکې شي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. څلورمه پوښتنه: Sie fahren auf einer sehr schmalen Straße und haben 50 Meter Sichtweite. تاسو په یو ډیر کمارزه یا باریکه یا تنگ سړک باندې روان استئ خو 50 متره او بخی 50 متره لید لرئ. Wie lange darf Ihr Anhalteweg höchstens sein? تر څو متره باید تاسو 50 متره لاره وینئ د تا باید د ودرېدلو کله چې ته بریک نیسې څومره لاره وي د موټر باید یعنی 50 متره ته وینئ خو چې کله ته بریک نیسې باید په څو مترو کې تا موټر ودرېږي باید زما موټر په 25 مترو کې ودرېږي چې زه 50 متره وینم که په 50 مترو کې مې یو څه شی ولیده دلته مې بریک ونیو ته 25 متره پورې باید ما موټر ودرېږي نسې ته 50 پورې خو بیا ټکر کوم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. پنځمه پوښتنه د 5 نمبر پوښتنه ده یو ویډیوي پوښتنه ده. راځو ویډیو ته. په ویډیو کې ګورو زه په اوټوبان باندې زما راسته لاسته کوم اول خط چې ده یا اول ځغاست لیکه ده ټوله الکوي دی د موټر ته پام وي چې دی راغی راننوځي سړک ته 3 واړه سړکونه دا اوس بند دي دا هم بند شو دا هم بند دا هم بند او زما شاته بل موټر را روان دی. پوښتنې ته ځو: Wie verhalten Sie sich richtig? دلته څنګه سم چلند کوئ؟ Ich reduziere meine Geschwindigkeit. زه خپل سرعت راټیټوم. Ich ordne mich auf dem rechten Fahrstreifen. زه کوشش کوم راسته خوا ته لاړ شم. نه راسته خوا سړک خو د مکمله بند ده. Ich fahre mit unveränderter Geschwindigkeit weiter. زه پرته له دې نه چې سرعت راټیټ کړم مخکې ځمه. ممکن دا سړی راواوړي دلته د دې په مخ کې دا بل موټر ده نو لاره بیخي لنډیږي. زه کوشش کوم دلته چې خپل سرعت راټیټ کړم دا به راننوځي او په ارامۍ سره به مخکې لاړ شي. شپږمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Vor welchem Zeichen müssen Sie mindestens 10 Meter Abstand halten. د کومو ترافیکي لګنښونه کله چې تاسو موټر پارک کوئ یا یې ودروئ منظور هماغه پارکول ده 10 متره فاصله باید ولرئ. د کومو لوحونه wenn diese sonst durch ihre Fahrzeug verdeckt werden. که چیرې دغه لوحې ستا د موټر په وسیله باندې پټیږي ته موټر د سړک اړخ ته درئ او د دې په واسطه باندې دا لوحه پټه شوله د کومو لوحو په مخ کې باید 10 متره شاته ودرېږي چې دا لوحه تا د موټر په واسطه باندې پټه نشي. Halt Vorfahrt gewähren. د ودرېدو او لومړیتوب ورکولو نښې نښانې چې کوم دي د هغې نه کله چې زه مخکې درېږم باید 10 متره فاصله ولرم چې د نورو موټرو ته هم معلومه سي. اندریاس کرویڅه د ریل په پټلۍ باندې کومې نښې چې ایښې دي ورته هغه د ضرب علامه دا دواړه دلته سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اومه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Welche Gefahren können durch falsche Betätigung einer manuellen Lichtweitenregelung entstehen? کوم خطرونه کېدای سي پیښ سي کله چې تاسو د موټر څراغونه په خپله اجست کوي او برابر کوي هغه اتومات سي هغه خو خپله برابروي مانویل هغه تاسو خپله چې څومره باید لرې ځای ووینم څومره ټیټ ځای ووینم څومره رڼا ماته وکوي که چیرې وای دا غلط وي یا ناسم جوړ سي نو کوم خطرونه پیښیدای سي. Zu geringe Sichtweite ځکه ته خو صحیح اندازه باندې هغه عجز سوي نه دي کېدای سي ته ډېره لږه لاره ووینې د شپې چې کوم دا چراغونه ته چالانوې. Blendung des Gegenverkehrs کېدای سي د دې له وجې نه د مخامخ موټر یا موټروان سترګې ویوړل سي. Ausfall der Scheinwerfer د څراغونو خرابېدل نه دا دواړه سم دي. که چیرې دغه کوم څراغونه چې دي هغه سم عجز نسی کته او پورته وي نو تاسو هم سمه لاره نه وینئ او کېدای سي لږ زرکې جیګ راسي مستقیمه د مخامخ موټروان په سترګو باندې ولګېږي او هغه سترګې ویوړل سي ورته.
Diese Frage wurde richtig beantwortet. Atama Puchtana, der Donumro Puchtana da, worauf weist die Zahl 26? Dacha Spagwischt, Schmera. Ja, dacha Spagwischt Schmere, Mungata Zarachi, in diesem Verkehrszeichen hin, dacha Trafiki liegt nach Hecke. چې دا په autobahn باندې معمولا وي. Auf die Entfernung von der Ausfahrt bis Düsseldorf-Benrath. Düsseldorf-Benrath یعنی 100 کیلومتره مونږ ته وایي چې دغونه فاصله ده. نه دا د فاصله نه ده، فاصله ته خو دغه ده 1000 متره لیکلي. Auf die A26 د autobahn نمبر چې هغه هم بل رقم نښه وه، مونږ په ترافیکي لوک دړو کې وویلې نه دام نه ده. Auf die Autobahn Ausfahrt Nummer 26. د autobahn د وتلو نه کوم هغه ausfahrt چې ده 26م ausfahrt میگو. دا ausfahrt یا د وتلو autobahn نه د وتلو، خو کومه د وتلو کرښه ده 26مه د وتلو کرښه ده او autobahn نه. دا سم ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Eine Hammerpuchtana, der Donumro Puchtana da. Aus den Düssen der Scheibenwaschanlage kommt zu wenig Wasser. Der Haare اوبه چې راپاشي یا اوبه شیندي په شیشه باندې، د دغه شینه اوبه ډېرې لږ راځي چې شیشه پاکه کړي پې باندې. was kann die Ursache davor sein؟ څه شی کېدی سي یا څه سبب کېدی سي د دې چې دغه په شیشه باندې لږ ذره یا لږ اوبه شیندل کېږي. Wasser vor der Pumpe defekt، کېدی سي د اوبو هغه پمپ چې د اوبه پمپوي او شیشه پاکوي هغه خراب وي. هو Düssen sind teilweise verstopft، او یا هم کېدی سي همدغه او پاشکونه اوبه چې شیندي دا لږ ذرکۍ بند وي. هو zu viel Wasser im Vorratsbehälter، ډېرې اوبه په همغه ډبه کې چې شیشې پرې مینځي پې باندې. نه کېدی سي دا دواړه اوسي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Lassama Puchtana, der Donumro Puchtana da, was kann aus einem zu späten Ausschalten der Geschwindigkeitsregelanlage Tempomat folgen؟ ځینې موټرونه دي چې هغه تاسو ته دا زمینه بر یا دا امکان درکوي کله چې تاسو په یو سړک باندې ځئ او هغه موټر ته ووایي په تاخو باندې یا همالته ورکې ورته وایي چې زه 10 کیلومتره په ساعت کې ځم، موټر بیا د 10 کیلومترو د ساعت نه ډېر تیز نه ځي، یا وایي 80 کیلومتره یا 80 یا 50 او یا هم 120. هغه اتومات نور په همغه سرعت یعنې ته څونه ریز ورکې موټر د هغې نه نور نه تیزیږي. وایي که چېرته تاسو ډېر ناوخته همدا شی چالان کوئ، همدا اتومات کوم چې د سرعت کنټرول ده، د څه سبب کېدی سي، کوم عواقب درلودلی سي؟ ein zu dichte Auffahren، کېدی سي د دې له وجې نه چې سرعت ډېر تیز وي نورو موټرونو ته ډېر نږدې سي. هو eine Überschreiten des zulässigen Hochgeschwindigkeit، کېدی سي په یو سرعت باندې په یو سړک کې تاسو ته ویل سوي چې تاسو 80 کیلومتره په ساعت کې لاړ شئ او تاسو دا نه یې چالان کړی، نو چې څومره ریز ورکوي موټر هغې نه هم نور جګېږي، ناویسل همداسې پورته ځي. eine zu hohe Kurvengeschwindigkeit، کله چې تاسو دا نه وي چالان کړی هم کېدی سي تاسو فکر نه وي او په ګولایګانو کې سرعت د موټر ډېر جګ سي. کله چې دا چالان وي تاسو د هماغه ورکړی سرعت تعقیبوي، هغې نه موټر نور نه پرېږدي چې جګ لاړ سي، که څونه هم تاسې اکسلیټر ورکړئ موټر ته. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د دې برخې پوښتنې. تر بیا ښې چارې.